مرزي ناندرۍ ایران له افغانستان سره ګډې پولې تر څیرمه تازه دمې ځواکونه او زغروال ټانګونه ځای پر ځای کړي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. مرزي ناندرۍ ایران له افغانستان سره ګډې پولې تر څیرمه تازه دمې ځواکونه او زغروال ټانګونه ځای پر ځای کړي. نیمروز کې اسلام کلا بندر کې د ایران او طالبانو پولې ساتونکو ځواکونو ترمنځ د ناندرۍ وروسته سرچینې انځور په استولو ویلي چې ایران له پولې ساتونکو خپل امنیت او د دفاع تیار سایت زیات شوی دی. سرچینې دوشنبه د غوایي پر 5مه له 8 صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې ایراني تازه دمې ځواکونه له زغروال ټانګونو سره د افغانستان او د ایران ګډې پولې دوغارون کې ځای پر ځای شوي. ځینې انځورونه چې 8 صبح ورځپاڼې ته رسېدلي ښکاري چې دوغارون ګمرک مامورین د دغه ګمرک د پارکینګ د تشېدو خبرې کوي او د دغه کار موخه یې د دواړو هیواد ترمنځ د نښتې احتمال بولي. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.